صبر وکړه بوډۍ مور ورته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي زما زوی چېرته وړي صبر وکړه دې ته لږ کښېنه قبر ته یې کوزه و رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه دا جنازه زر زر وړئ سبحان الله چې قبر له ویسي یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي ناشنا خبره چې ما ته اوس ته کومه کوله هغه دا ده دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر ختمیږي چې ته څنګه مړ شوې که نه دا نوم د ته هم څوک نه اخلي دې ته هم چې ته سوچ کړی مړ شو مړی کوم ځای کې دی جي مړی مه وایه پلانې صیب وایه صیب مې به لر کوم مړی کوم ځای کې دی هغه مړی به څه ټایم راوباسي داسې مه وایه محترم سړی و مشر سړی و سپین ږیری و هاخوا شه مړی راوباسه دا مړی قبر ته کوز کړې که دا مړی د دغه ځای نه راواله مړی د دې ځای نه که مړی دې نوم خو ته وایه که نه و یار څه دې تلي نوم ته هم لاړه ته لا په دې سوچ کې چې ښځه به وي او بچي به وي او جیداد به وي دا هر څه ختمي دا نوم د ته هم څوک نه پرېږدي ستا دا نوم نه دی دا هم تا ته څوک نه پرېږدي نو یوه شپه دغه ده چې په تا باندې مرګ راشي او بیا روان شي د مړو طرف ته سبحان الله زنکدن په وخت کې دوه قسمه خلک الله یې تذکیره کړې په قرآن کې اولنی قسم الله سبحانه وتعالی څه وایي إن الذين قالوا ربنا الله يقينا هغه کسان چې دا خبره کړې ده چې رب زموږ الله دی ثم استقاموا عليه او به ژوند په هغې باندې تېر کړی تتنزل عليهم الملائكة الله وی ملائک راکوزي کم ټیم کې چې دنه ساخ تتنزل عليهم الملائكة وی ورته څه دي د غوږ کوله وکوي ألا تخافوا ولا تحزنوا مه یېرېږئ په هغه څه باندې څه چې را روان دي او مه خفه کېږئ په هغه څه پسې څه چې دنه پاتې شو ولې وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون او ملائکو ته وایي موږ تاله د هغه جنت زیری درکوو د څه چې الله لوظ کړه خفه کېږه مه دا شاته چې ستا د بچي دي الله به دوی حفاظت کوي دا ستا د ښځه چې الله حفاظت کوي ځکه چې کله مور پلار نیکاني الله وله بچي نه ضایع کوي واقعه د خضر علیه السلام تاسو ته یاد دی که نه خضر او د موسی علیه السلام ټولو ته معلومه سوره د جمعې پر ورځ موږ سوره کهف وایو په کې راځي نه په اخره کې هغه دیوال او خضر علیه السلام نیغ کو معلومه ده که نه معلومه ویښ یې که ودې دا اواز رو ده معلومه که نه معلومه ښه خضر علیه السلام دیوال روغ کو موسی علیه السلام ورته وایي ناشنا سړی دې بخیلانو له دیوالونه هم جوړوي هغه وایي موږ د له مېلمستیا نه کوو ښه صفایي ورته ته له دیوالونه جوړوي هغه ورته بیا وجې ذکر کړه چې د دې دیوال لاندې د دوو یتیمانانو خزانه پرته وه نو یې الله وغوښته چې د دوی دا خزانه بچ وساتلی شي بیا به لوی شي سبا له ماشومانان دي دا خزانه به راوباسي نو ځان له به د ژوند هغه اسباب هغه ته میلاو شي یا الله ولې وکان ابوهما صالحا الله وی دې دواړو هغه پلار ډېر نیک سړی ووایي د هغې د لاسه الله سبحانه وتعالی په خضر باندې دغه دیوال برابر کو پلار یې نیک سړی و مه یېرېږه چې کله نیک عمل یې که نه مه یېرېږه په دې باندې چې بچو سره به دې څه کېږي مه یېرېږه په دې چې ښځې سره به دې څه کېږي رب العالمین په عرش باندې یو لوی رب د هغې ساتي خبره ما دا کړو ملایک راشي زیری ورکړي وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم موږ ستاسو ملګري یو ملایکو ته موږ ستا ملګري یو مه خفه کېږئ د قبر په دې تیرو کې موږ سره ملګرتیا کوو که نه عرض محشر کې موږ د سره ملګرتیا کوو 50 کاله وروځ ده موږ د سره ملګرتیا کوو موږ الله رالیږلي او بل طرف ته هغه دویم د هغې مبارک کې مو اورې والله د دې حالاتو نه موږ ساتي الله څه وایي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ای پیغمبر که چېرته وینې دا ظالمان که نه په دوی باندې چې کله زنکدن راشي دا مجرمان فاسقان فاجران جهنمیان څه ورسره کېږي والملائكة باسطوا أيديهم ملائکو د خپل لاسونه خواره کړي اخرجوا انفسکم راوباسي د خپلې ساګانې
اليوم تجزون عذاب الهون. نن به تاسو ته هغه عذاب میلاویږي چې هغه د ذلت عذاب دی. یو دا خلک دي، یو هغه خلک دي چې د مرګ په وخت کې دوی ته زیری ورکړی شي. زه دا وایم ای وروره او ای خور، د چا تعلق چې د مانځه سره نشتي ولې دا تعلق پرېښودی؟ د چا تعلق چې د مانځه سره نشتي کله به یې شروع کوې چې کله د سامرۍ ته راورسي بیا به شروع کوې که څنګه؟ هغه رور ته او هغه خور ته زه وایم تا چې د خپلو بچو ته ټي وي او ډش او دا یې ښودی په دې وله تربیت کې، کله به د خپلو بچو له صحیح تربیت کوې چې کله مرګ راشي؟ هغه کس ته زه دا وایم چې حرام خوري خو صرف پیسې ګټلي مقصد دي، د حرامو نه کله توبه وباسي چې کله اواز وشي چې مړ شوی. او هغه رور او هغه خور ته زه دا وایم چې سحر ماښام د الله په نافرمانۍ کې رهیئ، کله به الله ته واپس کېږي چې کله اواز وشي چې پلارې مړ شوی. هغه رور ته زه دا وایم چې ږیره وړه کوي یا یې خرئ، کله به یې پرېږدي چې کله اعلان وشي چې مړ شوی دی. هغه رور ته زه دا وایم چې سندرې اوري، ټنګ ټکور اوري، فلمونه ګوري، فاسقان او فاجران ګوري، کله به پرېږدي چې کله اواز وشي چې مړ شوی. ما تاسو ته په دې کې واقعه بیان کړې وه، هغه د سعودي عرب مشهور داعي شیخ محمد العریفي هغه بیان کړې وه په خپل بیان کې. دا موبایل نن سبا ډېر شی دی، ځکه کیدای شي دا بعض زما نه دغه شي چې ته څه یو موضوع کې بله قیصه راوالې، خو دا ډېر محبت ته لاس. زه دا وایم زما که په خپل وس کې وې چې تاسو سره همیشه ناست او هر څه مې راته وویلی او دا زړه مې تش کړی، او چې د دې جومات نه موږ وځو او ټول اعلان وکړو چې د نن نه به موږ یو نوی ژوند شروع کوو. خو وخت لږ دی او علما نور هم ناست دي. دا یو سړی یو هلک او هغه په دې خپل موبایل کې په انټرنیټ کې اشتراک وکړو په یو موقع کې په یو ویب سایټ کې چې موږ ته به د جنکو د نوي نوي تصویران او ویډیوګان دا به راځي، د میاشتې به دومره ډالرې لګي. تاسو به دې بعضو مواقعو کې غواړي وي دومره ډالرې ورکړي ته به پکې اشتراک وشي، اشتراک شهري سنوي چې کوم غواړي ده به کې اشتراک وکړو د 5 کالو او دا ډالرې ورکړي. نو بیا داسې چل وکړو د دې نورو ملګرو کوم چې د ده ملګري د هغوی نومې پکې د ځان نه ور واچوو، نو چې دا تصویران به راتلو، دا ویډیوګانې به راتلې، نو ده ته به هم تلو، دې ملګرو ته به هم تلې ډایرکټ. دا د هغه سوچ چې دا زه د ملګرو سره ښه کوم. اکثر تاسو لیدلی نشه یي زندګي سړی چرس کي سګرټ څکي د ملګري ته یې ته هم ووایه لکه دا یو دغه ګڼي چې یعنې زه هم ښه سړی یم. یا فلم ګوري راشه که نه وبه ګورو، یو ځای به پردو جنکو ته وګورو، راځه راځه یو ځای به وګورو چې څنګه ډمان سي چل کوي او ډمې سي چل کوي. نو ده دا چل وکړو، یو څو ورځې بعد هلک مړ شو. کاته خو روانه ده، کاته روانه ده. بیا خو کوشش وکړو رابطې وکړې د ملګرو د ویب سایټ والا سره چې دا سړی مړ شوی دی. هغه انګریزانو ته جواب راوړی مړ پکې موږ نه پېژنو، 5 کاله نه یې پوره شوي، دا قیصه نشي ختمېدی. نو 5 کاله پورې بیا مسلسل دا تصویران دا ویډیوګانې د ده په کاته کې چلېدې. بیا به توبه وباسي، هغه وخت کې به موږ توبه وباسو چې اوس مړ شو. اوس د ډېرو کسانو ته موږ وایو توبه وباسه، الله ته لږ وخت پاتې دی چې کله دغه شمه ده بوډا شم او څوک وایي زوی مې وشه، چې هغه وخته پورې خو پاتې شي که نه. تا ته وایم ای وروره دا فلمونه چې ګورې، دا سندرې چې ګورې، په دې تشتي الله څه وایي وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. الله وی ملائک مې مقرر کړي دوه عزتمند دي، کاتبین لیکونکي دي، یعلمون ما تفعلون. اسی تاسو کوئی ته معلوم دي، لیکي په هغه ټیم یې لیکي. نو کله چې د انسان نه سوته زنکدن پرې راغی نو بیا چېرته روان کي؟ قبر ته. الله اکبر. دا نوم نه دی، دا په انسان باندې هیبت راوړي. قبر له قبر، په دې قبر کې مشران هم پراته دي، کشران پکې هم پراته دي. په دې قبر کې
زمونږ پلاران هم پراته دي او زمونږ نیکونه پکې هم پراته دي. په دې قبر کې ماشومان هم پراته دي، بوډاګان پکې هم پراته دي. په دې قبر کې باچایان هم پراته دي، فقیران پکې هم پراته دي. او په دې قبر کې الله اکبر، په دې قبر کې پیغمبران هم پراته دي، علما پکې هم پراته دي. غټ غټ خلک د خاورو د ډیرې لاندې پراته دي. او دا د انسان انتها ده. لنډه قصه د انسان دغه ده، لنډه، د خاورو نه په خاورو باندې خاورو ته. بس دا ستا درې ټکي قصه ده، ډېرې خبرې مه کوه او دا د پورې خون هم نه کوي. د خاورو نه خاورو ته، د خاورو نه په خاورو باندې او چېرته خاورو ته. سبحان الله، دا خاوره نه زموږ دا خاوره او دا ورځ په ما باندې هم راځي او په تا به هم راځي. دا ته چې زما دا خبرې اوري، دا زموږ دا جسم چې کله کېښودی شو په دې خاورو کې، بیا څه وخت بعد راشه او دا قبر کولو که د کعبې په رب د قسم خورم که فرق دې وکړو چې د ده خاوره پکې کمه وه او د قبر هغه زړه خاوره کمه وه، پته یې هم نه لګي. دا خاوره دغه خاورې سره شي، خاوره د خاورې سره ویلو شي، نو څه فرق به پکې وکړي. دا قبر په دې کې شهیدان، په دې کې مجاهدین، په دې کې نیکان، په دې کې ډمان، په دې کې فاسقان، په دې کې فاجران، په دې کې بیلمازه، په دې کې هر قسمه مخلوق دننه پروت دی. په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې په دنیا باندې دوکه شوي وو او موږ سره دا دي او دغه دي. او په دې کې هغه خلک هم پراته دي چې هغوی د آخرت دپاره ډېر محنتونه کړي. ځکه شاعر وایي القبر باب وكل الناس داخله فیا لیت شعري بعد القبر ما الدار. قبر یو دروازه ده او په دې دروازه باندې به هر سړی ننوځي، خو ارمان چې دا راته پته وي چې د قبر نه بعد به زما ځای کم وي. دې قبر کې به ماته څه میلاوي؟ علي بن ابي طالب رضی الله عنه دې ملګرو ته یو ورځ وی کله چې خلیفه و، وی راځئ د مقبرې طرف ته ځو. هغو به دې قبر خواله ډېر کوزه کې دی خپل کور. او ابو ذر غفاري رضی الله عنه، تاسو اکثر ملګري به پیژنئ، مشهور صحابي او ډېر زاهد عابد انسان. د هغه کور ته څه ملګري راغلي وو، نو چې کله د هغه کور ته رالو، د هغه سره کېناستو په دې بیټک کې، نو د هغه په دې بیټک کې یو منګی پروت و، د اوبو یو لوښی ورسره پروت و، او مجاهد خو نو نیزه، غشي، توره دا دیوال ته ځوړوي. نو د یو ملګري ورته دا ووایي، زما د خویندو ته دا نصیحت دی چې دا ماشومانان غلي کوي. د یو ملګري ورته دا ووایي، ابوذر وایي دا کور چې د سړی پکې لږې خواري وکړي، لږ سیټ را سیټ کړي. هغه وایي نه خواري خو زه کوم، شروع مې کړې. وایي کوم ځای کې؟ بل ځای کې مې شروع کړې. هغه وایي چې د بل ځای کور جوړوي. وایي کوم ځای کې؟ مقبرې ته لاس ونیوي، هلته خواري شروع کړې، هلته کور جوړوي ځان ته. وایي دغه حقیقي کور دی زما او ستا. نو ځئ راځئ د خپل کور نه د خپل کور له ځئ. ګورئ سبحان الله، دغه کور ګورئ مجانن دی، پیسې پې نه لګي او زمونږ ورسره نه لګي. پیسې پې نه لګي، زمونږ ورسره نه لګي. او کوم کور چې زمونږ نه دی، د هغې سره زمونږ لګي. دا کوم کور کې چې ته اوسېږې دا ستا و؟ نه، د هغه نه مخکې ته به وایي زما د پلار و که نه، د هغه و، د هغه نه و. د هغه نه مخکې د هغه و، د هېڅ چا نه و. ولله میراث السماوات والارض. دا ځمکه او اسمانونه د الله دي او هغه ته پاتې کېدونکي. خبره ما دا کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله ورغی دی، وی لاړ به چې خپل کورونه به ویني. چې ورغی په دې مقبره کې سیلۍ چلېده. که تاسو د مقبرې ته ورشئ که نه، ډېر ناشنا منظري. او دا سوق الاخره دی، دا د آخرت بازار دی. دغه بازار کم یو دی؟ یو خو دا بازار دی د جومات نه بهر چې کم دی، څومره شور پکې، دا د دنیا بازار دی. کته ځي څوک او څوک بره ځي، یو ګاډي دی او رڼې وي. او هغه بازار د آخرت بازار دی. هلته ټول غلي پراته وي ظاهره کې. ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه پیر په دې مقبره باندې تیر شو، چې ودرېد په ژړا شو. وی یا تراب، ای خاورو، ما اسکن ظواهرک وفي باطنک الدواهي. ظاهره کې ډېر غلی، دننه به ډېرې غټې قیسې روانې دي. وایي دننه به ډېر غټې قیسې دي، ظاهره کې خلک دا غلي پراته دي. علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې کله ودرېدو، دا قبر د قبرونو دی که دوی سیلۍ چلېده، نو دې قبرونو والا ته یې وی موږ دا وکړو، دا م وکړو، دا م وکړو، خبرې ورسره شروع کړې. تاسو سره څه وشو؟ تاسو څه وایې؟ غلی و. بیا ملګرو ته وایي جواب نشي راکولی، نه اورېدی شي نه جواب راکولی شي. دا اوس د یو ملګرو له یو درس ورکوي.
خو که دوی خبره کوله نو یو به یې ویلی وی وی څه به یې ویلی وی وی دوی به ویلی وی وتزودوا فإن خير الزاد التقوى دوی به موږ ته ویلی وی چې توخه ګورې ځان سره ډېر راوړي ځکه چې موږ په سفر باندې وتي وو توخه را سره کمه شوې ده ډېر اوږد سفر دی والله العظیم د سوچونو نه بره خبره ده چې دا څومره اوږد سفر دی اسانیږي په ایمان سره اسانیږي په تقوا سره اسانیږي په نیک اعمالو سره دا قبر یو مرحله ده د آخرت او د دنیا په منځ کې زمونږ ګورې درې ځایونه دي د ودرېدو یو د دنیا ده